बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इकबाल मोहसिन یم د لټون بنیر سره حاضر یم زما خوږو مینوالو مشرانو کشرانو څنګه یې ښه برابر یې دا مخامخ چې تاسو وینئ دا په دې ونډو کې لږ پناه راځي دا علم هغه غر دی او دا د هغې هغه مطلب هغه څوکه ده یعنې که نه تاسو دا بره ټیک شو که نه دا د هغې هغه څوکه تاسو ته ښکاري نو زه د الله پاک ډېر زیات شکر وباسم چې موږ د علم د لمن په ویښ کې ژوند کوو دغه جوړ بازارګۍ کلی چې کوم دی سلارزی ډسټرکټ بونیر باره کې دغه ښکلاګانې درته لمبې ښیم دا درته ډالۍ شه وګوره ګیر چاپېره یو طرف ته که د خزان شور او زور و که نه بل طرف ته د سپرلي هغه سندریز موسم هغه ښکلی موسم هم بس په غورځنګونو دی غنم تقریبا چې 4-5 انچې راوتې شوي دي او دغه نور د نور د پلوشو په سیوري باندې دغه غنم او په هغې کې بیا په بعضې ځایونو کې غانټول که چېرته مې ومندل نو درته به یې ډالۍ کوم او یا اوس که نه وي بل ټایم انشاءالله نو هغه او بیا د هغې نه علاوه درته دغه کومې مرغۍ چې دي په دې ونو کې دغه ټولې درته په دغې سندریز اوازونو کې څنګه چې ما وویل په هغې کې درته دغه هم ډالۍ کوم نو زما خوږو ملګرو زما خوږو دوستانو ژوند څنګه روان دی وختونه څنګه تېرېږي بس ما ویل چې د خپلو مینوالو سره لږ راشم لږ پوښتنه وکړم تپوس وکړم چې ژوند یې څنګه تېرېږي او په کوم شیانو کې بوخت دي که هغه مسافر دي په خصوصي توګه که هغه قرباني دي تاسو څنګه یې ژوند څنګه روان دی ښه به یې زه دا امید د خپل رب نه ساتم چې زما مینوال دې ټول ښه وي ټیک ټاک دي وي او ښایسته دي وي او نازولي دي وي نازولي ښکلي دي وي لږ ساعت لپاره رالم او دغه خبرې څه وې همدغه خبرې وې چې د علم غر دغه انور او دغه سندریز سحر او دغه نیم د خزان نیم د سپرلي دغه موسم درته ما ډالۍ کوم بس ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته مهرباني خوشحاله راته اوسئ آباد راته اوسئ ډېره مننه د لوی الله په امان